بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د پښتو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د طوطي د قصې د یو بل ټوک سره امید دی چې انشاءالله ستاسو به خوښه شي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې میمون د کور بهر دی، خجسته د هغه ښځه ده او دغه یو چالاکه طوطي ورته په کور کې پرېښودلی دی چې د دغې خپلې ښځې د نګرانۍ د څوکیدارۍ دپاره د هغې د حفاظت دپاره. طوطي ډېر زیات چالاکه دی او بیا دغه چې کومه خجسته ده دې ته یو د وزیر زوی دی لالچ ورله ورکړی دی او دی راغوښتې ده خپل خواله چې ته زما خواله راشه، زما ځای ته راشه. نو اوس روزانه چې کله ماښام شي دا خجسته ځان سنبال کړي او غواړي چې دغه د وزیر زوی له لاړ شي، خو کله چې د طوطي خواله راشي د هغه سره مشوره وکړي، د هغه نه تپوس کوي، ځکه چې میمون ورته ویلي چې دا طوطي ډېر زیات هوښیار دی او ډېر زیات چالاکه دی، ته چې هر کار کې د ده سر بسلا کوې. نو دغه طوطي دا خجسته په قیصو کې رنګارنګ قیسې ورته کوي، خوندورې قیسې ورته کوي چې په هغې کې وچل ول کې په دې باندې ټوله شپه تېره شي او سهار شي د ورځې خو بیا هغه د کوره نه شي وتلی. نو همدغه رنګې دغه سلسله روانه ده هره شپه او د طوطي څه نه څه قیسې کوي او شپه پې دغه رنګې تېرېږي او بیا چې بله شپه شي هغه بیا تیاري وکړي، بیا ورته هغه نورې قیسې کوي. همدغه رنګې چې کله بله شپه شوه، ماښام شو، شپې تیاره ولګېده، خجستې ځان تیار کړه، ځان یې سینګار کړه، ځان یې برابر کړه او بیا د دغه طوطي خواله لاړه او دغه طوطي ته یې وي چې یاره طوطي ته زه منم چې ته ډېر زیات هوښیار یې، ډېر دانا یې، خو ستا د هوښیارتوب ستا د دې دانایۍ ما ته هېڅ فایده راونه رسېده او الټا زه چې ستا خواله راشم نو ستا په قیصو شم، ته ما ته څه د دروغ او د رښتیاو قیسې شروع کړي، دغه قیسې ما ته کوې او ته پې ما په خبرو کې او ټوله شپه په ما دغه شانې دلته تېره کړي او زما چې کوم غرض دی کوم مقصد دی هغه پوره نه شي، یعنې زه د کوره ونه وځم، د وزیر زوی له لاړه نه شم، نو ستا د دې هوښیارتوب ما ته هېڅ فایده نه ده. طوطي ورته وویل چې یاره بیګم صاحب زه خو ستا په خدمت کې هر ټایم ولاړ یم، ستا دپاره سوچ کوم، ستا په فکر کې لګیا یم او زما په اړه کې دغه خبره ده چې ته زر تر زره لاړه شي او ستا د زړه د ارمان پوره شي او ته د خپل ملګري سره ملاقات وکړي. خو صرف دغه یو خبره ده چې زه په یو سوچ کې یم چې ته چې کله لاړې هله لاړ شه، زه تا نه منې کوم، خو چې ته کله لاړې نو هلته څه لالچ ونه کړي. ولې چې لالچ ډېر خطرناکه بلا ده، هسې نه چې هغه یو برهمن سړی و هغه لالچ کړی او منظر یې خوړلی و. ده چې بیا دا خبره داسې په شک کې پرېښوده، خجستې چې بیا په حیرانۍ تپوس وکړو چې یاره طوطي دا څه خبره ده، دې برهمن څنګه لالچ کړی او منظر یې څنګه وخوړ، دا څنګه قیصه ده. طوطي ورته وایي چې یاره بیګم صاحب زه به درته قیصه وکړم، وایي چې دا یو برهمن و. طوطي اوس دې خجستې ته قیصه کوي، وایي چې دا یو برهمن و او برهمن په دې هندوانو کې یو نسل، هغه ډېر زیات مالدار او ډېر لوی مال دولت ورسره او خیش عشرت ښې مزې به یې کولې، خو یو وخت پې د قدرت خبره ده داسې وخت راغی چې د ده ټول مال دولت ختم شو او ډېر زیات غریب شو، هغه خلک چې وایي پایې ته محتاج شو. زه بیا سوچ وکړو چې یاره په دې ځای په ناسته خو کار نه کېږي، راشي چېرته سفر وکړم او بل ښار ته لاړ شم، بلې باچایۍ ته، بل ملک ته لاړ شم، څه مزدوري به وکړم، څه کار روزګار به وکړم، څه نه څه به وکړم، خو چې د حالات مې بهتر شي، حالات مې ښه شي. دی د دغه ځای نه ووتو او روان شو، خپل کلي نه رخصت شو، روان دی چې خو پوره سفر وکړو، پخوا ځنګلې ډېرې وي، دی اوس په یو ځنګل کې روان دی. نو یو ځای ته ورسېدو نو په هغه ځای کې څه ګوري چې یو منظره ولاړ دی، خو ده ته یې شاده او مخې ته یې یوه لومبړه او یو چې مونږ کم اوسۍ ورته وایي، اوسۍ ځنګل اردو کې چې ورته هیرن وایي، یوه اوسۍ ورته مخې ته ولاړ دی. نو د دغې اوسۍ او د لومبړې مخ خو دې سړي ته دا سړی دې برهمن چې کله دا
منظره یې ولیدو نو دی په رپېدو شو، په یره کې شو او غلی خاموشه د یرې نه ودرېد. ولې چې زمری یو خطرناک یو هیبتناک ځناور دی، ډېر خطرناک څیز دی. نو په ده باندې یره راغله چې یاره اوس خو لکه مرګ دې ځای له راوستی، اوس به دې خوري، بل لار دې نشته. د هوسۍ او لومبړي چې سوچ وکړو چې یاره دا خو یو انسان راغلی دی دلته، که څه طریقه مونږ جوړه نه کړه، څه ترتیب مونږ جوړ نه کړو، نو لکه دا باچا سلامت خو یې خوري پرېږدي نه. دې دواړه یو بل ته وکاته، د یو بل په خبره پوه شو. لومبړه ډېره زیاته چالاکه وي. د لومبړې بس د منظري صفت شروع وکړو چې باچا سلامت، دا اوس مونږ ته خو دا پته نه وه چې ستا د سخاوت او ستا د رحمدلۍ خبرې او قصې چې دي دومره تر لرې پورې خورې شوي دي. منظره حیران شي چې یاره دا لکه دا زما د قوم یا زما د عوام یا دا زما د وزیران مشیران داسې خبرې کوي. او ته یې ولې څه چل شوی دی؟ ناڅاپه یې داسې دنګ دنګ شو چې صفت یې وشو که نه. هوسۍ ورته وویل چې یاره چل دا شوی دی باچا سلامت، چې ته اوس ګوره دا یو برهمن او دا انسان چې کوم دی نو دا د کوم ځای نه راغلی دی، عاجز دی، غریب دی، ته ورسره په لاس کې نشتې، خوار پړق دی، خو ستا د سخاوت او ستا د رحمدلۍ اورېدل ګوره دلته ځنګل ته راورسېد په تا پسې راغلی. منظري چې دا خبره واورېده او شاته یې دې سړي ته وکاته، نو سړي خو رپرپی راغلی. خیر خو د منظري دې خوا وغوښتو چې زه راشه دې خوا تپوس مپوس یې ترې وکړو چې څنګه چل دی. نو ورته فریاد مریاد کړی چې ډېر زیات غریب یم، ځکه چې ده د لومبړې او د هوسۍ خبرې اورېدلې وي. نو ده وی چې یاره باچا سلامت زه لکه ډېر زیات غریب یم او ډېر عاجز یم، څه مالداره هېڅ شی م راسره نشته. نو د منظري خو هوسۍ او لومبړي صفت کړی، هغه سټ خو چوت شوی او په ځان بیا نه پوهېده. هغه چې په دغه ځنګل کې کوم انسانان خوړلي وو یا کم لارې تلو قافلو والا څوک یې خوړلي وو، ښکار کړي وو، د هغو نه چې کوم زر جواهرات مال دولت څه تې پاتې شوي وو، هغه ټول یې دې سړي له ورکړل. نو ته یې چې ځه مزې کوه. دغه یې لومبړې او دغه هوسۍ د منظري یعنې د باچا سلامت نور صفتونه وکړو. باچا چې کوم دی نو هغه په ځان نه پوهېدو. برهمن دغه زر جواهرات راواغسته، دغه مال دولت یې راواغستو، راغی خپل کلي ته، د دنیا دغه شته نه زیات مالدار شو، مزې به یې کولې، وخت یې تېرېده. چې یو کال نیمې شوی دی، مال دولت خو د ده سره دومره دی چې د ختمېدو نه دی، خو انسان د مړښت څیز نه دی. دی همیشه دا سوچ کوي چې یاره دا زما سره چې موجوده کم دی چې دا نور هم زیات شوی، چې دا نور هم ډبل شوی، دا نور د دې نه نور هم په بره لاړ، زه نور هم مالداره شوی. دې برهمن دا سوچ وکړه چې یاره راشه ډېر وخت شوی دی، بیا ته دې منظري خوا له ځم. منظري خو به مارې کړي، خلک به یې خوړلي، زر جواهرات دا څیزونه به نور هم جمع شوي، او راشه ورځم نور مال به ترې راوړم. ده په دغه ځای کې سوچ ونه کړو چې یاره په دې تېر ځل خو د منظري سره هوسۍ وه او لومبړه وه، هغو په ما باندې رحم وکړو او زما باندې اړه وسولې، زما سره یې ښه وکړو. خو دا ځل به پته نه لګي چې د منظري یعنې د باچا سلامت سره به څه وکړي. زه دغه سوچ وکړم. خیر لالچ ښه شی نه دی، لالچ وکړو او دی روان شو. دی روان شو، لاړ 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 لاړ. په دې ځله چې دی بیا هغه مقام ته ورسېدو چې کوم ځای کې هغه منظره تېر ځل وړه وه، بیا منظره یې ولاړ. منظره یا زمری، ځینې خلکو ته زمری وایي. منظره یې ولاړ دی. نو د منظري اوس بیا دلته شاته و، مخې ته یې اوس یو سپي ولاړ دي او شرمخان چې ورته وایي هغه ولاړ دي، چې دواړه ضرري ځناور دي او ظالمان دي، یعنې په خپل دښمن په خپل مخامخ چا باندې رحم نه کوي، او بس صرف د ماتې سره او د خوراک سره یې کار د منظري هم، د سپو هم او د شرمخان هم. نو دوی چې څنګه دا برهمن لیدلی دی، نو دوی داسې طنز یعنې داسې ملنډه شانې کړله چې باچا سلامت دا اوس ته وګورې، دې برهمن ته وګوره، دا څومره بې شرمه
څومره ډیټ انسان دی چې ته وګوره ته یعنې بادشاه او څومره خطرناک بادشاه یعنې منظره د ځنګل بادشاه او ته وګوره د بې شرمه ته داړې چینګې کړي دي راغلی دی ستا شاته ولاړ دی دومره ستا نه نه یېرېږي د بړ کې دومره پوټی یاره نشته چې یاره یعنې دا باچا ساله ماته څه ووایي یا خو ستا نه یېرېږي نه یعنې دا منظره یې پسې ښه تېره کړه ښه یې پسې تېره کړه او ښه یې غوسه کړو او دې منظرې چې شاته داسې په قهرجنو سترګو وکاته په غوسه باندې او په دې برهمن باندې حمله وکړه بس دا دغه مشرانو خبره لوړې تېر کړه قصه یې وله تمامه کړه نو دغه څه شي نتیجه وه دغه د لالچ نتیجه وه چې ده په هغه ویښته باندې صبر کړی ځکه چې هغه معلوم ده د ټول عمر کې د پې ژوند تېرېده خو ده دغه صبر ونه کړو لالچ یې وکړو چې یاره راشه نور به ډېر شي نور ډېر زیات راوړه په هغه لالچ کې خپل ژوند بېله نو طوطي دغه قصه خو جستې ته کوي چې ته ګوره دغه د برهمن دې نتیجې ته ته خیال وکړه هسې نه ته د وزیر د زوی نه څه لالچ وکړې او په لالچ کې درته غټ نقصان میلاو شي د دې نه وروسته وایي بیا دغه خو د منظري خبره شوه هسې نه چې ته زی او خاوند دې راشي او لیټ شي نو ښه دا ده چې ته لاړه شي خو پکې دا ده چې ته خیال کوه هسې نه چې خپل خاوند ته شرمنده شي یا ته د وزیر زوی ته شرمنده شي د هغه پیشو په شان دي چې منګکان یې وجلي او بیا منظرې ته شرمنده شوې وه نو دا خو چې سته ورته وچېره طوطي ته ډېرې ناشنا عجیبه عجیبه خبره کوي منګکان خو یعنې د پیشو خوراک دی د هغه ښکار دی پیشو ښکار کوي او بیا یې خوري نو د منګکانو په خوراک باندې به پیشو څنګه شرمنده کېږي په دې کې دا له څنګه خبره ده ته ما ته دا قصه وکړه دا څه ناشنا قصه ده نو طوطي ورته قصه وکړي چې یاره ټیک ده خوښه مې ده قصه به درته وکړم دا وایي چې په څه وخت کې په یو ځنګل کې یو منظره اوسېده خو ډېر زیات بوډا شوی ډېر عمر یې ډېر زیات بوډا شوی نو تر دې حده پورې رسېدلی و چې د هغه د غاښونه چې دي هغه ړقېدلي او د دې ورونه رابېل شوي داسې ړقېده به نو هر کله چې به ده ښکار وکړو او غوښه به یې خوړه نو دغه غوښې به ځای په ځای د ده په دې ورو کې د ده په دې غاښونو کې ونښتې ولې چې دا سما و چې غاښونه یې ډېر زیات سس شوي و نرم شوي د دې ورونه راوتو والا نو دغه غوښې مخې به پکې ونښتې نو دی چې به کله د شپې په خپل غار کې پرېوتو او خوب به یې کوه آرام به یې کوه نو په دغه ټایم کې به دا منګکان ټول راجمع شو او دا منظرې خو به خرړېده د ځانه خو به نه خبر نو دوی به د منظرې په دې خوله کې په دې غاښونو کې چې به کوم دا غوښې دا پوټي نښتي وو دغه به یې ته راشو کول او خوړل به نو د دغې د وجې به د منظرې خوب به هم خراب شو بل د منګکانو پنجې وې تېرې او د هغو غاښونو د هغې سره به د ده ته نور هم تکلیف میلاو شو نو ته یو ځل د خپلو عوام سره سلا وکړه او لومبړې ته یې ویې چې یاره زه ډېر زیات په تکلیف کې یم یو خو د ورځې دغه حال بوډا شوی یم بل د شپې مې دا منګکان نه پرېږدي دې منګکانو د لاسه زما خوب ونیسي او څه وکړمه لومبړې ورته ویې چې باچا سلامت ستا په خوب کې داسې یو بهترین څیز شته یو بهترین نسل پکې شته چې هغه د دې دښمن دی دا څیز ته ړق نه شي وایي باچا ورته وي منظري ورته ویې چې هغه څه شی دی ویې چې پیشو ده که منظره ډېر زیات خوشحاله شو منظري چې هله شا به یې د فوراً نه مخکې پیشو راول پیشو راوستی شوه پیشو د بادشاه په خدمت کې پیش شوه بادشاه ورته وایي چې یعنې ته به ټوله شپه څوکۍ کوې څوکیداري به کوې تا ته به هر قسمه مراعات هر قسمه سهولت به وي تا ته ښه عزت په دې کېږي ښه قدر عزت په دې کېږي ځکه چې ته د باچا څوکۍ کې د باچا څوکیداري کې نو په مزو کې به نو هغې ورته وایي چې ټیک ده کله چې به د شپې منظره وده شو نو دا پیشو به د غار نه بهر یا په کوم ځای کې چې په کوم طرفونو چې به دغه منګکان راتله هغې ته به ولاړه وه نو دا منګکان چې به څنګه راغله دا پیشو به ویل جو کش به ولګو ځکه چې خو د پیشو نه ډېر زیات یېرېږي
منډه به یې کړې وه به یې تښتېده ځای دی. خو دې پیشو به څه چل کوو چې دا منګکان به یې خوړل نه یا به یې وجل نه، که نه نو دغه خو د پیشو دغه خبره فیورټ خوراک دا د هغو چکن کړایي ده که څنګه. خو لاس به یې ولې نه وروړه. ولې چې دې په زړه کې دا سوچ و چې که دا منګکان ما مړه کړه ما ختم کړه دا خو زما د لږ وخت کار دی، د یوې شپې یا د دوو شپو کار دی. او که دا ما مړه کړه نو چې دا ما مړه کړه نو د باچا خو په ما ته څه ضرورت بیا پاتې نه شي. بیا باچا لیونی دی چې ما خپلې څوکیدارۍ له ساتي، د هغه نه خو بیا هسې نور خلک هېرېږي. هغه ته خو نور خلک نور څه نه شي ویلی، خو صرف د منګکانو نه پساو دی. نو لکه د دغې وجې زه ساتلی یم نو دی به بیا ما د دې خدای نه لرې کوي، د دې ځای نه به مې لرې کوي وباسي به دا روب دا به دا قدر عزت به زما بیا نه وي. نو د دغې وجې به دې څه چل کوو چې دا منګکان به یې وجل نه خوړل به یې نه، او هسې به یې ځغلول لرې کول به یې شړل به یې چې بس دیو راځي نه چې دا بادشاه نه تانګوي. بادشاه یعنې منظره ډېر زیات خوشحاله دی، ورځې شپې تېرېږي او منظره ډېر په آرام سره خوب کوي. د شپې منګکان اوس نه تنګوي ولې چې پیشو یې څوکیداري کوي، د پیشو نه ډېر زیات خوشحاله دی. دغه شانې ورځې شپې تېرېږي، پیشو هم خوشحاله ده چې یو ورځ د دې پیشو څه کار راپېښ شو. نو دې داسې کار وکړو چې خپل یو زوی یې راوسته او د بادشاه ته په خدمت کې عرض وکړو چې بادشاه سلامت، زه داسې چېرته ځمه څه ضروري کار مې راپېښ شوی او دا خپل یو زوی مې راوستی دی چې ډېر زیات تکړه دی او ډېر یخ دی او هوښیار دی او نن شپه به دی ستا څوکیداري وکړي. باچا ورته وی چې ټیک ده، یا ته یا ستا زوی زما او دغې سره څه کار دی چې ما خو د څوکیدارۍ سره څوکۍ سره کار دی چې که ته یې کوې او که ستا یې زوی کوي. او وایي ټیک ده. پیشو خپل زوی پرېښود او په مخه لاړه. کله چې شپه شوه او د یو طرف نه منګکان راښکاره شو، د بل طرف نه منګکان راښکاره شو، څه لارې چې یې کوله چې یاره موږ بیا یعنې څه وخورو، ځکه چې په منګک باندې خو د خوراک بینده لرې نه لګي، د منظري غاښونه د غوښو د بوټو نه ډک. نو دوی اړه سبار نه کوو چې یاره موږ څه چانس څه طریقه وګورو او دا غوښې راوشو که وخورو. خو څنګه چې به راښکاره کېده دې د پیشو د زوی چې په لاس ورغله نو ده به پرې حمله کړې وه، ده به پرې حمله کړې وه، بس مخ سره به یې له قیصه تمامه کړې وه، په پنجه به یې وواخو به یې مردار. داسې چې به بل راښکاره شو هغه به یې په پنجه وو، چې بل به راښکاره شو هغه به یې په پنجه وو. خو لنډه دا چې سهار کېده نو دغې د پیشو د زوی یو تراړ کړی و د منګکانو. کله چې په سهار له پیشو راله او د منګکانو دا تراړ یې ولیدو نو تندي له یې ټاپ کړ، ډېره زیاته خفه شوه. دوی خپل زوی ته څه مقار شوه چې تا ته چا وي چې ته دا منګکان وژنه، دا منګکان خو تا مړه کړه او د دوی قیصه خلاصه کړه ده، او دا خو ما د دې لپاره نه وژل چې لکه موږ همیشه د دې بادشاه سره په نوکرۍ کې یو او زموږ ډېر غټ قدر عزت به ډېر روبداب به په دې ځنګل کې او مزې چرچې دي، او دا خو د دغې وجې ما نه وژل، ما به صرف ځغلول او تا خو مړه کړه، قیصه دې تمامه کړه. پیشو زوی وی چې یاره مورې ما ته څه پته وه، تا خو ما ته څه نه دي ویلي، تا چې تلې نو ما ته به دې خبره کړې زه به یې په خبره پوه کړم، ما ته به دې ویلي، تا ما ته څه نه دي ویلي، ما خو د دوی قیصه تمامه کړله، ختم کړي دي، یو دانه مې ته نه ده پرې ټول یې ختم کړي. کله چې منظري ته پته ولګېده چې یاره د پیشو زوی خو لکه کارنامه کړې ده، ټول منګکان یې وژلي دي، قیصه یې ورته ختم کړله. بس منظري بیا پیشو راوغوښته او پیشو ته یې ویل چې ځه ټیک ده، ستا زوی خو بېګا خړي وټي کړي ده او ټول منګکان یې وژلي دي، ختم کړي دي، بس د هغه وخت مناسب څه انعام څه ګزار حال څه خاطر مدارت یې ولې کړي دي. پیشو ته یې ویلي چې بس ستا نور ضرورت نشته، اوس ته په خپل مخه تلی شي او ډېره مهرباني ټینکس یې ورته ویل دی که نه چې بس نو اوس زما نور تا ته څه ضرورت. نو پیشو لکه ډېره شرمنده هم شوه، ډېره افسوس یې مو وکړو، لاس یې مو مروړلو، خو لکه کاچا غوندې ګیتې شي که نه، نو کاچا غوندې شوه. نو طوطي دې خجستې ته وایي چې هسې نه چې ته داسې یو عمل وکړي یا ته داسې څه کار وکړي چې ته یا خپل خاوند ته دغه شانې کچه شي او یا بل چا ته کچه شي، خو چې ته چېرې دا چل ونه کړي. ها اوس ته خو به تلل غواړې، خو زه تا ته صرف یوه قصه بل کول غواړم لنډه، چې هغه د شاپور نوم یو چینده خو
یعنې د مردان او دغه خلکو ته باټا وایي. شاپور نوم یو چندخ او د مار. د دغه شاپور چندخ چې د خپل ټول قام یا خپل ټول چندخان چې کوم دي په دغې مار یې خورولي او د دغې قیصه زه تا ته خپل غواړم. خجسته ورته وایي چې ټیک ده، دا هم ډېره خوندوره قیصه ښکاري، ته ما ته دا قیصه وکړو بیا به زه ځم. طوطي ورته ووایي چې دا په څه وخت کې یو کوهی او په کوهي کې به ډېر ښه چندخان اوسېده. د دغه چندخانو یو مشر یو بادشاه و چې د هغه نوم شاپور و. شاپور چې لا اول کله بادشاه شو نو ده به د خپلو چندخانو د خپلو خلکو به یې خیال ساته، خوراک څښاک انتظامو، یعنې د بادشاه چې کوم کار د خپل عوام سره انصاف او عدل هر څه به یې کول، ډېر په مزو د دې ژوند تېرېده. خو بیا څه وخت وشو چې په دې شاپور کې ډېر ظلم او تکبر پکې شروع شو. د دې خپل عوام سره ډېر زیات بد سلوک شروع کړو، ظلم به یې ورسره کو او تکبر به یې کو چې یعنې زه بادشاه یم او ډېرې سختې ناجایزې به یې ورسره کولې. آخر کار چې کله د عوام دا نور چندخان تنګ شو، دوی ځانه په یو بېل ځای کې راټول شو او دا سلا مشوره وکړه چې داسې کار کوو چې تر څو پورې به موږ داسې غلي ناست یو، دی زموږ سره دا ظلمونه کوي، دا ناجایز، دا زیاتي کوي او موږ خو ګوره عوام یو، موږ خو ګوره ګڼ خلک یو چې موږ ټول اتفاق وکړو، ده ته راټول شو او دی د دې تخت نه کښته راواچو او ویې ځغلو او موږ به ځانله په خپله خوښه چې زموږ کم په موږ کې کم بل هوښیار چندخي هغه به موږ ځانله بادشاه کړو او زموږ مشر چې بس زموږ به بیا ژوند تېرېږي په مزو. او که د څو پورې غلي پاتې شو او څو پورې غلي او غږ ونه کړو او د دې ظلم مخنیوی ونه کړو نو ګوره دغه شان ظلم به په موږ شروع او ورځ ته ورځ به دی ښه په موږ ډاډ کېږي او ښه زیاتی به زموږ سره کوي. کله چې دوی دغه سلا مشوره وکړه بس ټول یو موټی شو، ټول چندخان راټول شو او په ده پسې راغله. کله چې په ده پسې راغله نو ده چې دا چندخان ولیده چې یاره ټول داسې په جمع راغله، په ده باندې خو رپرپې راغی او ته پته ولګېد چې یاره څه نه څه معامله ده. خیر خو دغه خپل روب دا بیا هم کو څه قار دړو وینا یې وکړه چې یاره زه یعنې بادشاه یم، اخو دېخوا تاسو زما ګستاخي کوئ، ولې داسې په شریکه راغلی ما مخې له ما دربار ته. خیر خو دیو د هغه یو هم ونه منلو، هغه چې ونیو په شریکه د تخت نه ښکته راواچو او ده ته یې ویې چې ښه ستا سره زمونږ دغه دي چې یعنې ته زمونږ بادشاه پاتې شوی او ستا د دې بادشاهۍ مو قدر کوو چې ته زمونږ مشر یې په سبا کې، نو ښه ستا سره دغه دي چې ته د دې ځای نه وځه خپېس مه کوه او که نه نو دلته دې خمبیره کوو. دغه شاپور د دغه ځای نه راوتښتېد، هغو ځان یو بل بادشاه مقرر کړ او هغې ځانه مشر کړو او خو په مزو چرچو ژوند شروع. دغه شاپور چې دی نو چې د دغه کوهي نه راووته خپه خپه را روان دی، خو په زړه کې د انتقام سوچ هم دی چې یاره زما دې خلکو زما سره داسې ناجایزه وکړه، بېعزتي یې زما وکړه، راشه بدل به تیالم. دی لاړ چې په کوم ځای کې به یو مار اوسېده، د هغه یو غار و، د هغه کور و، د هغې مار کور ته لاړ، د هغې نه بهر ته ودرېدو، اوازونه یې ورته وکړو. دغه مار چې کله راووته نو شین شو د خندان، شین شو د خندان او دې چندخ ته وایي چې ای چندخه ته خو زما خوراک یې، ته څه داسې قسمت وهلی چې ته راغلی او دلته زما د کور خواته ناست یې، پخپله راغلی او ما ته اوازونه کوي، بس ځان مرګ ته تیار کړه نو ستا خو بل څه لار دې نشته، مرګ دې آخري ځای دی. دا شاپور چندخ ورته وایي چې مار ورور داسې خبره نه ده، ستا د خیر دپاره راغلی، ستا د خیر دپاره داسې راغلم چې یو خو دا خبره ده چې دغه زما دې خلکو زما سره ډېره ناجایزه یې کړله، زما غټه بېعزتي کړله او زه یې د تخت نه راګوزارلی یم او زه یې د خپل کوهي نه بېدخله کړی یم، بهر ته کړی یم او بله دا خبره چې اوس زه د هغو نه بدل اخیسته غواړم، بدل ته داسې عالم چې زما خو پې چار نه راځي، خو تا د ځان سره بولم ته به پې هم مزې وکړي، دا ښکار به وکړي دوی چندخان او زما به هم داړې ایښي شي.
خو دی اوس په دغه ځای کې سوچ نه کوي چې یاره دا خو دښمن دی، ضرري څیز دی چې دا زما خلکو ته نقصان رسولی شي، نو دا خو ماته هم را رسولی شي. نو ده دا مار د ځان سره په مخ کې کړی دی او دغه کوهي ته یې بولی دی. چې دغه کوهي ته یې بولی دی نو د مار خو مزې شوي، مار شور وکړی ده، بس دا چندخانې خوړلي دي ورځې شپې تېرې ښوي دي، دوی پې څه مې شیندې کړي. کله چې دا چندخان ختم شو نو یو ورځ دا مار دې چندخ ته یعنې شاپور ته وځکه چې یو شاپور یو دغه مار پاتې شو په دغه کوهي کې. ده ته وایي چې هلکه یو شاپوره زه ډېر زیات وږی شوی او څه وکړو، چندخان خو ختم شوي. شاپور ته پته ولګېده چې بچیا اوس خو ګیرې او بل څه لار درسره نشته، اوس د دې مار خو بل څه خبره نه چې دا ستا د ترور ځای خو نه د ده بل څه اراده نه شي، خو دغه ټیک دغه اراده ده چې تا خوري. ته اوس په یاره کې شو، ته اوس سوچ کوي چې اوس زه څه وکړم. بیا ناګهانه ذهن ته یو سوچ راغی په دې اخره کې. دې مار ته وایي چې زه ټیک ته ته ډېر زیات وږی شوی، نو زما په ذهن کې یو بل کوهی راغی چې د اوسه پورې زما نه هېر و. دلته په اخوا ځای کې دی، خو هغه کوهی داسې واضح شانته دی، نو که زه اوس تا هلته به وځمه نو چندخان به دغه ځای نه ټول وتښتي. خو زه ځمه ځکه چې زه دلته په څه وخت کې بادشاه پاتې شوی یم، نو زه ځم هغه خلک زما ډېر قدر عزت کوي، په ما غټ یقین کوي. نو زه هلته ځم هغه ته به څه دروغ رښتیا ویم، څه بهانه څه ډرامه څه خبره به ورته جوړه کړم، خو هغه ټول چندخان به زه د ځان سره را په مخ کې کړم او دلته به یې دې کوهي ته راکوز کړم، ته به پټ کښېنې. او چې کله مې ټول راکوز کړل نو بس بیا خو ستا کار دی، د الله خورا مزې کوه. مار چې دونو ډېرو چندخانو خبره اورېدله نو سمې دا سترګې راوتې، ډېره خوشحالېده. او چندخ ته وایي چې هله شابه د فوراً نه مخکې شابه ورخېږه د دې دغه نه وځه، د کوهي نه وځه او شابه چې څومره زر تر زره کېدی شي دا چندخان مال راوله، ځکه چې زه ډېر زیات وږی شوی یم. نو چندخ خو دغه ساعت غنیمت وګڼه او په ټوپونو د دې کوهي نه راووتو، په ټوپونو دغه ځای نه روان او لاړ یو تالاب ته لاړ، چېرته پای کې ځانه غلی شو، هلته بس په یو ګوټ کې به یې ژوند تېرو. او دې خوا مار پتمه چې اوس به راشي. خو وایي مشران دا خبره کوي چې تلي بیا نه دی راغلی. نو طوطي دا قصه خو جستې ده کوله او هغې ته وي چې ته چې کله هر یو عمل کې هر یو کار کې نو ته به داسې نه کوې چې ته به سوچ نه کوې، ته به وروسته د هغې نقصان هم هغې ته به هم سوچ کوې، د هغې فایدې ته به هم سوچ کوې. هسې نه چې ته د شاپور چندخ په شانې دا سوچ وکړې چې یاره زه خو د خپلو خلکو نه بدل الم او د مار پسې به وځمه چې دوی پې وخورمه، چې دوی وخوري، خو دا سوچ یې نه و کړی چې یاره دا مار خو ما هم خوړی شي، په ما هم حمله کولی شي. نو ته به دغه شانتې هر یو قدم چې اوچوتی، هر یو سوچ چې کوې، هر یو عمل چې کوې، نو په هغې کې به ته د خپل فایدې او د نقصان د وخت نه سوچ کوې په هغه ځای باندې. د فایدې خو هر انسان سوچ کوي، خو د نقصان سوچ به کوې چې دې نه تا ته نقصان څه میلاویدی شي. خو جستې چې دا خبره یې واورېده، ده ته وایي چې طوطي تا ماته وښیي چې ډېر د عبرت قصې وکړي. زه به خیال ساتم او زه به آینده لپاره داسې قدم اوچتوم، داسې فیصله، داسې عمل به کوم چې زه به خپل پیدا هم سې کوم، خو که د دغې نه ممکنه له ما ته څه خطره وي، څه نقصان وي، نو زه به د هغې هم په هغه وخت په هغه موقع سوچ کوم چې بیا ما ته څه مشکله نه راپېښېږي. طوطي ورته وایي چې ټیک ته ځه بس اوس ته ځه رخصتېږه او روانېږه، ځکه چې بیا به ما ته وایې چې یاره تا په قیصو باندې اظهار کړم. نو خجسته چې څنګه پاڅېږي او اراده وکړي د روانېدو او د وزیر د زوی له د کوره تو، خو چې څنګه پاڅي په دې کې د سهار وخت شي او بانګیان اوازونه شروع کړي، بانګونه شروع کړي، دا بیا لاسونه عمر وړي، ډېره زیاته خفه شي چې اوهو شپه خو رانه نن بیا لاړه، دا څنګه لنډه شپه وه چې طوطي په یو لنډو قیصو کې په ما باندې تېره کړه دغه شان. خیر بیا د ځان سره سوچ وکړي چې څنګه دا شپه تېره شوه، داسې به دا بله ورځ هم تېره شي. لاړه شي او په کټ کې پرېوځي، ښه بېغمه اوده شي، ځکه چې ټوله شپه پې طوطي په قیصو روڼ کړي. انشاءالله که خیر دا زموږ د طوطي د قصې بل ټوک په بل قسط کې، په بل ټوک کې به تاسو واورئ چې آیا
خو چې ستا د وزیر له لاړه شي، وزیر زوی له لاړه شي، که لاړه نه شي، که طوطي ورته دغه رنګ یې څه نورې کیسې بیسې وکړي. د میمون څه پته نه لګي چې میمون به کله راځي. نو دا ټول انشاءالله معلومات به تاسو ته په راروان قسط کې، په راروان ویډیو کې میلاو شي. او امید دی چې د ملګرو درونو به دا قصه ډېره زیاته خوښه شوي که خیر. ډېر وخت بعد موږ په چینل باندې دوباره کوشش شروع کړو، دوباره ابتکار شروع کړو. او دغه زه بخښنه غواړم چې دا څه وخت چینل بند و او موخه یا داسې حالات جوړ شي چې څه ترتیب ورسره نه کېده. نو اوس دغه سلسله م جوړه کړله. الله دې وکړي چې زموږ دا کوشش او زموږ دا سلسله دغه شان جاري او ډېر ملګري، ډېر وروڼه، ډېر مینوال دي چې هغه باقاعده میسیجونه کوي. کال پکې هم بعضې نیمو کې په دې دوران کې ډېر میسیجونه، کمنټونه بلکې باقاعده کړي دي، تپوس یې کړی دی. دا ټولو مننه، یو جهان مننه. او د هغو دپاره ستاسو د ټولو ملګرو وروڼو دپاره دغه زموږ یو حقیر شانتې، یو معمولي شانتې کوشش دی چې دغه به جاري که خیري. نو امید دی چې ستاسو به خوښېږي او الله م ښه ساته، الله م آباد ساته، الله م خوشحاله ساته. قدرمن شئ او زموږ سره اوسېږئ تر د بل ویډیو پورې، تر د بل قسط پورې. ښاد او آباد اوسئ. یو جهان مننه. د الله په امان.